السلام علیکم زما هوګو کتونکو، زه نن تاسو سره شیر کوم د خشخاش حلوا جوړولو طریقه. دې حلوا کې خشخاش زیات استعمالیږي او ډیر کم ټایم کې تیاریږي. ډیره مزیداره حلوا وي او ښه هیلتي هم وي. نو تاسو یې ضرور ټرای کړئ او زما ویډیو اخره پورې وګورئ. د خشخاش حلوا کې چې موږ ته د کومو څیزانو ضرورت دی نو هغه دي: سوجي 120 ګرام، آټا 80 ګرام، चीनी 60 ग्राम और घी 100 ग्राम، خشخاش چې کوم دی هغه 40 ګرام دی او ډرای فروټ پکې هم استعمالولی شو، نو هغه کم زیات مونږ خپل حساب سره. خشخاش به مونږ ډومبې یو چینی کې صفا ووینځو چې دی نه څه شګه خوره پکې وي نو هغه به صفا شي. اوس به دې پین کې زه هغه 100 ګرام غوړي ګرم کړم او دې کې به زه سوجي ایډ کړم او سوجي ایډ کول نه بعد به دې کې زه هغه آټا چې کومه ده عام استعمال کور کې چې موږ روټۍ دپاره استعمالوو هغه به معمولي مقدار کې دې سره زه میلو کړم او دا به لږ ټایم دپاره موږ سره کوو. دې کې به چمچ موږ مسلسل وهو چې دا پین سره لاندې ونه لګي او ونه سوځي. نو سوجي چې کله په پخېدو راشي نو دا خپله خوشبو راپرېږدي، تاسو ته په خپله اندازه وشي. دې کې ټایم اوس کم دی او بالکل سوجي زمونږه اوس تیاره ده. دې اوس خوشبو هم راپرېښوه او رنګ هم بدل شو. نو دې کې به اخره کې اوس خشخاش میلو کړم، ډرای فروټ هم ما دلیده کړي دي او چینی به هم پکې زه ایډ کړم. بس سوجي حلوا چې کومه ده د خشخاش نو هغه بالکل ریډي ده او تاسو هم ضرور ټرای کړئ. که ستاسو زما ویډیو خوښه شوې وي نو زما ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او ماته ضرور کمنټ وکړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن پریس کړئ چې تاسو ته زما ویډیو ملاویږي.